نوی کور نوی ژوند. اوهو شازیه خورې تنور دې اچولی؟ وی ګلمکۍ خورې ته هو راځه ستړې مه شې. خواره مه شې د ګرمې ډوډۍ بوی خو داسې ښه لګېږي. لږ اوړه مې لامده کړل چې ډوډۍ پخه کړم. لږ کومې ورځې چې مجید تللی ورځ مو ډېره بده ده. وی نو دا به څنګه شي؟ په کور کې چې څه شی نه وي دا خو ډېره سخته ده. ماشومان درپسې دي. څه وکړم؟ هغه ورځ مې د ټلیفون له لارې همدا ټولې خبرې مجید ته وکړې. نو څه ویل؟ ارومرومه پیسې درته رالیږي که څنګه؟ د څه شي پیسې؟ هغه تر اوسه کار نه دی پیل کړی. موږ ته به له څه شي پیسې راولیږي؟ خدای دې په لوري شه، دا خو به ډېره درته سخته شي. مجید یوه بله خبره راته وکړه. ویلې چې ورشه له پلاره د حق غواړه. که رښتیا درته ووایم له ما یې بیخي لاره ورکه کړې. هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم.